د ښځې شوقي سنبۍ څنګه برابر کړو او څنګه ترې خوند واخلو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د میرمنې شوقي سنبۍ څنګه برابر کړو او څنګه یې شوق کې راولو. یعنې مطلب داسې نه چې تاسو څنګه میرمنه شوق کې راولئ او خوند کې. که څه هم باید تاسو ووایئ چې څنګه شوق کې راشي او څنګه خلاص وکړو. باید د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې میرمنه ډېر ژر په شوق کې راولئ او خوند کې راولئ، هم په خپله خوند واخلي او هم میرمنې ته خوند ورکړئ، کولی شئ دغه درې ځایونو ته تاسو د زیتون تیل ورکړئ. تاسو کولی شئ د زیتون تیلو سره د میرمنې دغه درې ځایونه مساج کړئ او بیا په هغه شپه چې کله تاسو دغه مساج وکړو بیا یې تاسو خوند وګورئ. که چیرته تاسو په لومړي ځل باندې دغه کار کوئ نو تاسو به تاسو ماته داسې دعاګانې وکړئ چې دا څنګه نسخه وه چې موږ مخکې نه وه استعمال کړې. کولی شئ تاسو دغسې نسخه جوړه کړئ. لومړی د زیتونو تیل د ضرورت په اندازه راواخلئ او دا به تاسو پاخه کړئ. کله مو چې د زیتونو تیل پاخه کړل نو له هغه وروسته به تاسو دغه درې ځایونه پرې غوړ کړئ چې عبارت دي له لومړی تاسو کولی شئ د میرمنې سینې سرونه، یعنې که غواړئ چې تاسو میرمنه زر ګرمه کړئ تاسو داسې کولی شئ. د میرمنې د سینو سرونه به لومړی تر 10 دقیقو پورې په تیلو سره مساج کړئ. له هغه وروسته به تاسو د میرمنې کوناټي مساج کړئ، یعنې په تیلو سره به مساج کړئ او بیا یې تر 10 منټو پورې دغه ته هم دوام ورکړئ. تر ټولو مهم ځای هغه ځای دی چې تاسو کولی شئ دغې ته پرې ډېر مساج ورکړئ او کولی شئ بار بار یې مساج کړئ او میرمنه هم په شوق کې راولئ او ګرمه کړئ چې هغه عبارت دی د مخې شرمګاه څخه ده. میرمنه مخه شرمګاه که چیرته تاسو د زیتونو تیلو سره مساج کړئ او تر 10 یا 15 منټو پورې تاسو دوامداره دغه کار کولی شئ د میرمنې دغه ځای ته مساج ورکړئ او میرمنه ډېر ژر په شوق کې راولئ. تر ټولو بیا هم تاسو ته وایم چې د میرمنې تر ټولو مهم ځای چې کله مساج کوئ تاسو کولی شئ د میرمنې شرمګاه تر 10-15 منټو پورې مساج کړئ او میرمنه په شوق کې راولئ او په دغه ټیم کې بیا د خیر کار ته شروع وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه.